هغه اسان اعمال چې په لږ پام او فکر او توجه باندې انسان هغه عمل سرته رسولی شي، خو عملي کې نفع او فایده او ثواب او فضیلت یې خورا زیات وي. په هغه اسان اعمالو کې، په هغه اسانه نیکۍ کې نن درته 9 نمبر اسان عمل شي. دا زموږ ستاسو او زموږ ستاسو د ټولنې او د معاشرې د افرادو لپاره ډیر مهم دی. نو الله تعالی دې زموږ ستاسو د ټولو لپاره د پام او فکر او د توجه وړ هم وګرځي. هغه اسان عمل څه دی؟ د خپلې ژبې حفاظت، ژبه په خپل قابو کې ساتل. په دې کې شک نشته چې ژبه د الله پاک جل شانه یو ډیر لوی نعمت دی، ډیر لوی احسان دی پر انسان او پر خپل بنده باندې چې الله پاک انسان په دغه اندام باندې نازولی دی چې په دې اندام کې کمې ګټې دي او کمې پیدې دي چې د هغو څخه انسان برخمن دی. د دې په ذریعه باندې انسان که وغواړي نو د خپل آخرت لپاره خورا د نیکۍ لویه ذخیره جمع کولی شي، او که چیرته وغواړي د همدې په ذریعه باندې انسان خپل آخرت له لاسه ورکولی شي او بربادولی شي، او چې وغواړي د همدې په خاطر باندې د همدې په ذریعه باندې انسان خپله دنیا هم جوړوی شي. قریبان، دوستان، ملګري چاته څه مه ورکوه، خالق خوږه خبره ورته وکړه، بس دا هم کافي ده. بیا به هم ستا خواخوږي، ستا سره مینه ناک، ستا محبت کوونکي، ستا چاهت او غوښتنو والا هغه به خورا ډیر وي، په زرګونو وي. به هر حال په حدیث شریف کې راځي د دې ډیر زیات فضیلت چې یو سړی خپله ژبه په قابو کې وساتي او د خپلې ژبې حفاظت وکړي، او په خاصه توګه انسان کم وګایږي. علما فرمایي د ډیرو ګایدلو کم ګایدل بهتره دي. ډیر ګایږه مه، بلکې ډیرې خبرې د یو چا د واوره، ډیر څه واوره، لږ څه ووایه. د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مبارک نه روایت دی چې ما د نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، له ټولو نه افضل ترین عمل څه دی د فضیلت او د اجر والا عمل؟ وایي د مبارک راته وفرمیله چې لمونځ پر خپل وخت باندې ادا کول، الصلاة علی وقتها. وایي بیا ما پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله، له دې نه ورپسې په دویمه درجه کې بیا افضل ترین عمل څه دی؟ وی رسول الله مبارک راته وفرمیله ان یسلم الناس من لسانک، د لمانځه نه ورپسې بیا بهترین عمل دا دی چې ستا له ژبې نه او ستا له ګای نه، ستا له خبرو نه نور د خدای بندگان او مسلمانان انسانان په امن کې هغو ته څه خطر ونه رسوي، هغه څوک بې زیر نه کړي. د خپلې ژبې حفاظت، د ژبې حفاظت یوازې دا نه دی چې ته بل څوک په ازاروه مه، یا دروغ مه په وایه، د خلکو ازار هم اخله، غیبت کې هم استعمالوه، په دوکه د ورکولو کې د دې څومره کردار دی، دوکه مه په ورکوه. دویم حدیث د حضرت عقبه بن عامر رضی الله عنه مبارک نه دی. هغه وایي ما د رسول الله مبارک نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، د نجات د خلاصۍ چې انسان خلاص شي د دنیا د آفتو پریشانۍ څه او د آخرت په باب، وایي ما پوښتنه ځینې وکړه نجات په څه کې دی؟ وایي نبي کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ما ته وفرمیله امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. ای عقبه، ته خپله ژبه، خپل خوله په حفاظت او په کنټرول کې، په قابو کې وساته، د خپلې خولې او ژبې حفاظت یې وکړه. یعنی ما د مخکې درته ویلې چې دروغ، دوکه، دغه رقم د بل ازاري، غیبت او شکنځل او دا ګردې خبرې پکښې کې دي، شیطانت، چغلخوري. چغلخور سړی به جنت ته نسي داخل. دا د چیش د وجې د چغلخورو کېږي؟ په سترګو کېږي؟ یا نو دغه رقم رسول الله مبارک دلته د دویم صحابي ته هم دا فرمایي چې ای عقبه، د خپلې ژبې حفاظت وکړه، نجات په دې کې دی، او دغه رنګه ته په خپل کور باندې ووسېږه، ستا لپاره کور کافي دی، چې ضرورت دی نه له کور نه مه ووځه، او پر خپلو ګناهو باندې پښیمانه سه او وژاړه.
علما د دې حدیث شریف په تشریح کې لیکي چې د ژبې حفاظت خو تاسو پوهیږئ، خو د ژبې په قابو کې ساتل او د خولې په قابو کې ساتل خو تشریح نه غواړي. د کور نه مراد دا دی چې رسول الله ستا لپاره ستا کور کافي دی، چې بې له ضرورته له خپله کور څخه باهر یعنی د کور نه راوځمه د باندې، ځکه چې فتنه ډېرې دي، په فتنې کې انسان مبتلا کېږي. او پر ګناو باندې د ژړونو څه د رسول الله مبارک مراد دا دی چې ته پر خپلو ګناو باندې ندامت او پښیمانتیا کوه او توبه الله ته پر باس استغفار پر وایه. په بل حدیث شریف کې نبی کریم علیه السلام حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه مبارک ته فرمایلی دي چې آیا زه تا ته د یو داسې دوه اعمال نه درته وښیم چې د هغو بوج هغه ډېر سپک دی، ډېر اسان اعمال دي، لیکن هغه به په آخرت کې په ټولو ترازو کې د الله په نیز باندې خلا زیات درانه او د وزن وي، وزنی به وي. ابو ذر رضی الله عنه مبارک فرمایي وای ما عرض ورته وکړ چې یا رسول الله ضرور یې ماته راوښیم. و نبی کریم علیه السلام راته وفرمیل علیک بحسن الخلق، یو ښه اخلاق کوه. دویم وطول الصمت، اوږده چوپتیا دا غوره که دا اختیار که، چې کوم ځای کې ضرورت نه راغلی هلته خپله خوله مه خلاصوه. همدغه وجه ده زما قدرمنو دوستانو او درنو ملګرو چې ضرورت نه وي هلته په ګایدلو کې خیر هم نه وي، شر پکښې کې رسول الله مبارکه د خیر لار ورته ښولې ده. او چې کوم ځای کې ضرورت نه وي تر هغه وخته پرې خپله خوله نه خلاصول انسان د ډېرو آفتو پریشاني او مصیبتو څخه حفاظت د دنیا ده هم پکېږي، آخرت خو نو مه شوروه. یو ځل رسول الله مبارک و سیدنا ابو دردا د مخکینی صحابي ابو ذر دی، ورپسې دویم صحابي بزرګ ابو دردا رضی الله عنه مبارک ته دقه شانتې ویلي ول چې ای ابو دردا حسن خلق چې د الله په دربار کې بیا دغه ټولو ترازو ډېر دروند وزن کې کاږي. رسول الله مبارک وی په شو اخلاقو انسان هغه مقام خپلوي سي چې څوک یې په لمانځه او په روژو هم نشي خپلوي، چې د شپې تلاوت د قرآن او لمونځونه نفلي کوې، ویښه شپه تېره کې په قیام اللیل، او د ورځې ته روژه نیسې نفلي، په دې هم ته د اخلاقو مقام نسې ګټلی. اخلاق هغه دا ته نه وي چې ته پیسې سره تقسیم کړه، اخلاق همدغه دینو چې ته د چا ته ازار ورنه کې، د هغه د وسایي خیال وساتې، د هغو سره د خیرخواهي د مینې او محبت او د الفت